د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار اړوند د رونټي سیمه کې د هجرت کلی سړک چې د تیر حکومت پر مهال کارونه نیمګړي پاتې شوي او سرته نه دی رسېدلی. د سیمې یو اوسیدونکی وایي دغه سړک چې شاوخوا 10 کاله وړاندې ډېری کارونه ترسره شوي وو او بیا یې چارې ودرېدې، اوس بیرته تخریب شوی او خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي. 600 متره کارونه چې دي د یاد سړک پاخه شوي دي په اساسي شکل باندې، باقي کوم کار چې دی دا آماده قیر ته و، نو د هغې وخت نه چې کله کار بند شوی دا اوس تقریبا بیخي زیات د تخریب سره مخ دی. د یو خوا نه سړک د تخریب سره مخ دی، د بلې خوا نه د یادو لوسونه د زیاتو ستونزو سره مخ دي. سیاسرې مریضان ښه د بد د دغې سړک په وجه باندې په وخت باندې تداوي ته نه رسیږي، په وخت باندې چې دی د دوی کوم هغه اساسي کوم غوښتنې چې وي هغې ته رسیدګي نه کېږي. د سیمې یو بل اوسیدونکی وایي د سړک د نه بشپړېدو له امله په دغه سړک پرتې زرګونه کورنۍ له ګرد و غبار سره تنګ راغلي او د ژوند نورې چارې هم ټکنۍ شوي. ګردونه دغه دومره ګردونه دي چې تاسې ومنئ کوم سړی په سینه بغل اخته سو بیا نو د هغې تداوي او الله سره ده. نو موږ هیله کوو که چېرته دا سړک قیر سي له خیره دغه ګردونه به د ولس خلاصي، دا مخلوق به خلاصي. او الحمدلله نن سبا چې ګورو امارات همدې ته لګیا ده، چېرته سړکونه دي چېرته عامه کارونه دي ورته توجه دغه ته خیر توجه غواړو. په دغه سړک یو تن موټر چلونکی هم د سړک له خرابوالي شکایت کوي. د سړک مو نیمګړی پاتې شوی د کارونه او پروژه لاړله، نو د دولت څخه همدغه هیله ده چې دغه سړک موږ ته پوخ کړي او هېوادوال مو له ګډو ستونزو سره مخ دي. مریدان په وخت رسیدګي نشي کولی او همدغسې موږ رفت آمد کړو، زموږ موټرونه هم ډېر ستونزو سره مخ دي، ګردونه دي او ماشومان موټرونه مریدان کېږي. نو د دولت څخه همدغه یوه هیله ده چې دغه سړک موږ ته پوخ کړي. بل لور ته د ننګرهار والي بیان وایي د دغه سړک بشپړېدو موضوع تر نظر لاندې ده او د بودیجې له منظورېدو وروسته به یې کارونه بشپړ شي. د هجرت کلي پروژه چې د نیمه پاتې پروژو څخه ده او تقریبا څه د پاسه 4 کیلومتره پروژه ده او دغه پروژه د بارک دوراني شرکت لخوا په مخ وړل کېدله او دا پروژه نیمه پاتې ده. دغه پاتې نیمه پروژو په خاطر باندې یو خاص کمیسیون جوړ شوی چې مشري د اقتصادي معاونت په غاړه باندې ده. نو ان شاء الله د دې لپاره به بودیجه برابرېږي او په خپل وخت سره به کار په شروع کېږي. د یادونې ده چې دغه سړک په قراردادي د ډېرو کاریګرو او نورو خلکو پورونه هم پاتې چې دوی یې غوښتنه کوي.